دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 8مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د غوایي یا ثور میاشتې 28مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په امنیتي چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د هرات مرستیال والي سره لیدنه. د هرات پوهنې ریاست او د یک مؤسسې لخوا د هرات په ځینو ښوونځیو کې د 130 خیمو لګول. او د نشهیي توکو څخه د کښت سوي ځمکو د پاکولو د عملیاتو دوام. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. په امنیتي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ ریاست په حضور کې د دغه ولایت له مرستیال سره وکتل. په دې کتنه کې اغلې اونیسي لوټو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو او کارکوونکو د امنیت او خوندیتوب د تامین په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې له دغه سازمان سره د سیمهیزې ادارې هر اړخیزه همکاري څرګنده کړه. دغه راز د هرات ولایت مرستیال الحاج مهاجر فرعي دغه هیئت ته د ښه راغلاست ویلو په ترڅ کې اغلې اونیسي لوټو ته په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د سازمان له دفتر سره د هرات د سیمهیزې ادارې د زیاتو همکارۍ ډاډ ورکړ. د هرات د پوهنې ریاست د ویګ بنسټ لخوا د دغه ولایت د ښار او ځینو ولسوالیو د پوهنې له ښوونځیو سره د څه باندې 130 خیمو د لګولو خبر ورکوي. دغه راز د ښار په یو شمېر ښوونیزو ښوونځیو کې د خیمې د ویش ترڅنګ د غوریان او زندجان ولسوالیو یو شمېر ښوونځیو ته هم مرستې سوي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د پوهنې وزارت او AWEC مؤسسې ترمنځ د سوي تفاهم لیک له مخې په ټولیز ډول د پوهنې وزارت او د ښار یو شمېر ښوونځیو ته د نورو لوازمو ترڅنګ 130 خیمې چې ټولیز ارزښت یې څه باندې $130,000 کیږي د غوریان او زندجان ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمنې سوي او یا هم د ترمیم له نشتوالي سره مخ دي مرسته سوې ده. د هرات د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا د دغه خیمو په نصبولو سره به د ښار او ولسوالیو د پوهنې په ښوونځیو کې د زده کړو د ځایونو د نشتوالي یوه برخه له منځه ولاړه سي او د ښوونځیو زده کوونکو ته به د زده کړو ښه شرایط برابر سي. حادثه‌های طبیعی که قبلا به اثر زلزله ها در ولایت هرات رخ داد واقعا هم مشکلات و مصیبت بزرگی بود که شامل حال مردم و ملت ما شد که متاسفانه تعداد زیادی از مکاتب ما آسیب دید و حتی تعداد ما از شاگردان شهید دادیم که خوشبختانه در قبال این حرف ما خیلی برنامه‌های روی دست داشتیم و داریم که از جمله از اینا ما یک مؤسسه به نام اویک که ما به همراه او اونا تفاهمنامه خود از وزارت معارف گرفتن که حال فعلا ما 137 پای خیمه حال ما در حالت تقسیم کردن که اینا حتی کار رو ما شروع کردیم، پروسه شروع شده در معارف شهر خیمه ها برپا شده که انشاءالله به زودترین فرصت که ایر ما به ولسوالی کوهستان و قدیان هم انتقال بدیم. دوی همدارس زیاتوي چې روان تعلیمي کال کې د مهاجرینو او راستنیدونکو 130 تنو ماشومانو ته چې له ګاونډیو او نورو هیوادو څخه هرات ولایت ته راستنې سوي د پوهنې ریاست امارتي او خصوصي ښوونځیو ته د دې ادارې د مهاجرینو د اسنادو د بیاکتنې د کمیسیون له لارې د زده کړو زمینه برابره سوې ده. ما تمام آمادگی ها در قبال مردم و ملت به خصوص مهاجرین که میان ما گرفتیم، به خصوص در بخش‌های علمی که حتی شاگردانی که اینا از کشورهای همسایه در افغانستان آمدن ما تا به حال تقریبا 130 شاگرد
ما در مکاتب شهر ولسوالی ها چی در مکاتب خصوصی و دولتی اینا رو ما شامل کردیم و ما دستور دادیم به کل مدیریت ها با هر کسی که همه مسئولیت رو هسته تمام سهولت هایی که در چوکات معارف هست و ایجاب میکنه ما در سر راه مهاجرین و اولاد وطن و شاگردای معارف داشتیم. د یادونې وړ ده چې د هرات د پوهنې ریاست هڅې کوي چې له بهر څخه دغه ولایت ته د راستنې شوي کسانو لپاره د زده کړې شرایط او اسانتیاوې برابر کړي او دغه راز په دغه ریاست کې د هغه ښوونځیو د زده کړې شرایط برابر کړي چې د زلزلو له امله زیانمن شوي دي. په تیر یوه کال کې د زعفرانو د صادراتو د تفاهم له لارې $455,000 عاید ترلاسه شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وایي په 1402 کال کې له هرات ولایت څخه 330 کیلوګرامه زعفران بېلابېلو هیوادونو ته صادر شوي وو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر زیاتوي د دغه صادراتي محصول ارزشت $455,000 امریکایي وو. سال 1402 با 330 کیلوگرم صادرات به مجموع دلاری $455,000 از حوزه هرات ما صادرات داشتیم. متاسفانه با بارندگی کمی در سال گذشته بود ما شاهد کاهش زعفران داشتیم. در سال 1401 ما به مجموع 651 کیلوگرم زعفران صادر کردیم که $627,000 ما مجموع صادرات ما بود. ولی خوشبختانه با بارندگی هایی که امسال در سطح افغانستان داشتیم به مراتب حجم صادرات زعفران هرات و حوزه جنوب غرب افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. د پاشتان بند ته څیرمه د شیدایي اولیا کلي اوسیدونکي د دغه بند د پاتې کار د پیل هرکلی کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې برخې په بشپړېدو سره به له یوې خوا زرګونو تنو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا به زرګونو جریب ځمکه خړوبه سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. فریدون آباد د هرات ښار په ختیځ کې د پورته شیدایي کلي یو له هغو سیمو څخه ده چې پاشتان بند ته څیرمه موقعیت لري. د دې سیمې اوسیدونکي د پاشتان بند د پاتې کار د پیل هرکلی کوي او وایي چې د سلطاني او انجیل د ویالو له لارې د اوبو په لېږدولو سره د ښار او ولسوالیو بېلابېلې سیمې د کروخ او انجیل د کرنې وړ دي. موږ په دغه ډېر خوشحاله چې د خیره سره دغه بند وتړل سي چې دغه واله سلطاني واله ته اوبه راسي او دغه د شیدایي خلک چې دي ډېر اوبو ته اړتیا لري. زراعتي مځکې دي او اوبه هم دلته لږ دي. الله مالک دی چې د خیر سره دغه کار وسی او دلته اوبه راسي. مثلا این بند بستشر خیلی حتی یه قریات مثلا یه قریات زیر شیدایی که مثلا کردستان و رباط پیرزاده و رباسخ و پلپیری اینا رو بگیم اینا رو هم آبیاری میکنه و این منطقه شیدایی رو خیلی آبیاری میکنه. این خیلی مفیده خیلی اقتصادی به مردم میشه. دوی اوس هم ټینګار کوي چې اوس امنیت تامین شوی او حکومت باید د دغه کلي د ښوونځیو د ودانۍ کلینیک او روغتون د جوړولو په ګډون د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. خیر پیدا شه که مطب و کلینیک رسیدگی کنه جور کنه و دولت بکنه مؤسسه بکنه کسی تاجر خیری باشه. ما زمین داریم که زمین ما بزرگ بدیم جور کنه منطقه وای امکانات باشه. اگه جو دوباره فال شه فقط انت حساب کنه که نصف ایراد فال میشه. به نظر ما نصف ایراد و یک کمند سبزی اینجا انداخته میشه درخت برای داشتم هم تحت کشت و اگه خونسیزیش بشه سرسبز میشه. اگه کشاورزی بشه دشتازیات سرسبز میشه. این خیلی مفید فقط نصف ایراد میشه هم تا شمال غرب شمال غرب ایراد می. این خیلی مفید زیاده. حالا که ما تو چیش مورن پورتون بند قطع تعطیل شد تا به حال میگم پس کم شروع کردم. چارواکي وایي د پاشتان بند په بشپړېدو سره به 450 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره او د انجیل او سلطاني بندونو له لارې کرنیزو ځمکو ته انتقال سي. د پاشتان بند پروژې په عملي کېدو سره به زموږ زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شاوخوا 450 میلیونه متر مکعب اوبه به زیرمه 11,000 هکتاره ځمکه به خړوبه او ورسره به 2 میګاواټه برېښنا هم تولید شي. په همدې حال کې څه موده مخکې د بند پاشتان د بند پاتې کار د 110 میلیونو ډالرو په لګښت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال د انرژي او اوبو د وزیر او د هرات د سیمې ادارې د مسؤلینو په شتون کې پرانیستل سو.
په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور یو تن نیول سوی. د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ له اړوندو خواو څخه د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه استفادې او اختلاس په تور یو تن نیولی. دغه راز د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د یو لړ عملیاتو په بهیر کې 2 تنه له دغې ولسوالۍ څخه د یو موټرسایکل د غلا په تور نیولی. له یادو کسانو څخه یو غلا سوی موټرسایکل ترلاسه سوی او اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. د نشه یي توکو د کښتونو د لمنځه وړلو په موخه د عملیاتو لړۍ د یوه اونۍ په ترڅ کې د هرات امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د هرات ولایت په اړوند سیمو کې د نشه یي توکو تریاک د کښت یوه زیاته اندازه ځمکې کشف او له منځه وړي دي. په یادو عملیاتو کې 4412 متره مربع ځمکې د نشه یي توکو له کښت څخه پاکې سوې. په نشه یي توکو 170 تنه روږدي کسان د دغه مدیریت له کم څخه روغ او خپلو کورنیو ته ستانه سوي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار نیمه وریځ او د باد اټکل الوره درجه 21 ټیټه 11. غوریان نیمه وریځ او د باد اټکل الوره درجه 21 ټیټه 11. کروخ نیمه وریځ او د باد اټکل الوره درجه 22 ټیټه 14. او پښتون زرغون نیمه وریځ او د باد اټکل الوره درجه 19 ټیټه 11. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په امنیتي چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د هرات مرستیال والي سره لیدنه. د هرات پوهنې ریاست او د یک مؤسسې لخوا د هرات په ځینو ښوونځیو کې د 130 خیمو لګول. او د نشه یي توکو څخه د کښت سوي ځمکو د پاکولو د عملیاتو دوام. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو